هلکه دې ته ګوره چې اوم نه خوري ښه خطرناک شی دی. چیلۍ د خدای دې وه چیلۍ نه مازغه دې خراب دی دا سپی دی. نسوار دې نه دي اچولي دا داسې سپی سپی ښکاري. نه نسوار به م واچوم خو دا سپی دی. نو ما ولې نه خوري؟ نو خو ستا خو خپل سپی دی نو تا سره خوامخته دی که نه ځکه دې نه خوري. څه ګریب ګریب کې دلته راشه. اوی اوړه چې را نه ول وړه مې راوړل که نه خو بل کار وشو. څه کار وشو؟ هلته خر مې روان کړی وم دا خرڅومه بس مخکې ته 3 ګړګپان راغلې بس هغې زه دوکه کړم ولې هغه 2000 روپۍ د وړو رانه هغې واغستې او خر مې بېرته راوسو خر هم خرڅ نه شو. خر هم د سره خر را سره او ته هم دوکه کړې. وکړې ته دا راسره دا خیر دی بیا به نه ته راځه دې خدای دې دا سپر غوږونه وه ته ورسره وې او هغې ته نه دوکه په تا څه چل نوم خو دې په کندو کې نه دیږي خر کیسې دې په کتابونو کې راځي ولې کې نه دوکه کړې ته ورسره وې وچې وه هیڅ دې وه نه نو ته وایې کوټ یې چې ته یې دوکه کولې بیا دې ځان هم پیسې ورکړي وایي نو ما ته یې ویلي وې زه یې دله په 10 روپۍ خرڅومه که نه دا ما نه ویل چې د خدای نه وینې کوم او دا راته املا ته ونیسم هغه اوس به زه وړه په څه شي راوړم ما که 2000 روپۍ وي تا غلوله ورکړي نو مجبور یم چې دا چیرې ورسره کولا وکړم او دا خرڅه کړم چا به دا ویله که چې دا ویسم ما نه شرمېږم او تا دې دوکه کړې بس سړی یم دا وله چیلۍ راکړه او زما راتلو به د کور نه ونه خوځېږي زه ناست مړه ډېر بې انصافه یار. څنګه بې انصافه؟ بل ځل دې پیسې ډېرې واخیستلې موږ له دې کمې راکړې. پیسې خو مې ځکه ډېرې واخیستې چې ټول پلانینګونه درله زه جوړوم او تاسو خو په هېڅ هم ناستئ خبر ځئ که نه تاسو یو دوکه وکړئ چا سره که نه څه پیسې ترې والئ که نه وبه منمه پیسې هم ډېرې الې او مولادي ورته دې ویښتانو ته وګوره دا خو لږ واړه که دا ویښتان نه دي څه دي یم ځنګل کې لوی شوی که څه خبرې دا چې دی دا ګرمه ټوپۍ ده د جمي هو ګرمه ټوپۍ ده هلک هغه بابا سره چیلۍ ده او دا ځل یې زه ورځم وبه دې منمه چې ده نه بس په دوکه باندې دا چیلۍ والې او ویم سپی دې جوړ کړي د دې نه اوس یې دې دله جوړو زه جوړ یې زه پرې ورغلم وبه دې منمه. سلام علیکم کاکا څه کې وعلیکم سلام زما بچی را چیلۍ خرڅوم چیلۍ خو نه ده دا خو سپی دی چې د څه نه وې چې دا سپی دی ته ګورې نه ما ته خو ښکاري چې دا سپی دی وګوره اوس په چې مزاره کړې وه ما نه سپی دی سپی دی چیلۍ او سپی نه پېژني لاړې بوډا شوې چې شمو کې دې نظر کار نه کوي مور یې چیلۍ وه نو دا څنګه سپی دی مور یې څنګه چیلۍ وه دا خو سپی دی دا ته ورته وګوره نو خو دا من کړې لنګه شوې وه من کړې بچی راوړی دی او خو چیلۍ سپی به در کره لنګه شوې وه خدایه پاکه زما ارزه مه خرابوه ځه ځه وله سپی دې روان کړی وی چیلۍ هلکه یار خو دې تش راغی ښه او که نه دا خو تش راغی لکه چې ناکام شو یار دا ناکام دی خبرې خو یې ډېرې کولې یم دې ځل پې ته ورشه ځه زه ورځم چې پته ویلی ورشه بیا ستا به هم پته ولګي ځه ځه که نه مولا دي سلام علیکم وعلیکم سلام څه کې بابا په دې سپي باندې وایي دا په تاسو څه چل دی هېڅ چل را باندې دی شوی اوس پې د مرۍ نه پړی اچولی دی روان کړی دی او غپېږي واړه پې یارې څه کې کتابونه وایي سپی دې روان کړی دی او ته هم سپی دې روان کړی دا څه زما دي؟ مړه کې شک دی چیلۍ د ما نه خدای دې وکړي دا چې چیلۍ وې ده به غټ غټ اخترونه وې نو خو دا ماشومه ده که نه د ماشومې ښکارونه یې مسلمانه زه درنه لاړم او ته ځه دې رمباړو را ګورې نه بیا بیا که دا د سپي رمباړي د دې رمباړي نه دي زمانه ځکه نه کوټې ده دې ملا ته نیسم بابا لیونې دی لیونی خو ته چې چیلۍ ته سپی وې سپی دی چیلۍ نه ده پرېږده چې خل وخوري ځه ښه ځه راځه غاپه هېڅ رمباړی ښکاري دا زه وریم ناکام شو خپل چال کې یم دا ځلې به زه ورشم ګورم شیر ځوان بیا ګټي د خیره او دی له خو هر وخت دا دوکي داکي زه کومه دی خو هسې تشې خولې دي ورځمه چې زه څه وکړم اوس میله نه رارسېږي چې دا شی هېڅ خرڅ کړم السلام علیکم ستړی مه شي جوړې نسوار در سره شته وایي نسوار دي راکه یو وار نسوار هلکه دې ته ګوره چې اوم نه خوري ښه خطرناک شی دی چیلۍ د خدای دې وه
چیلې ده مازغه دې خراب دي دا سپی دی سوار دې نه دی اچولي دا داسې سپی سپی ښکاري نه نسوار به م واچوم خو دا سپی دی نو ما ولې نه خوري نو خو ستا خو خپل سپی دی نو تا سره خوامخته دی که نه ځکه دې نه خوري اواز یې ته غوږ کښېږده څه وایي نو عقل چېرته دی نو چې درله یې والمه خو ببل به یې خوړلی او اواز به یې خراب شوی نه پوهېږي که نه زه به څه ویم تا ته مور یې چیلی وه نو دا څنګه سپی شو مور دې چیلی که نه ولې داسې په دې کې ته څه ویلی شي چې مور یې چیلی او د هغې نه سپی پیدا شي دې کې ته څه ویلی شي یاره فلان راته یو دوه کسانو نیولي مې ویل دا سپی دی خو ګوره که نه خو که ما دروغ ویلې خو هغې به هم بیا دروغ ویلي زه دې یم شکي کوم بچي او سپی را روان کړی دی و چیلی ده او چیلی ده بچي سخت یو غاپې نه بیا بیا کوي هو سړی چې لاړو چیلی خو یې پرېښېده هر سړی دوکې چېرته کولی شي او که ځوانانو اخر څوک ورپسې تللی و منم یار منم خو موږ هم ورته سپی ویلې ګورې یوازې ستا کار نه دی ښه نه سپی خو م ورته ویلې و خو روال یې خو م دې نه ده که نه نو خو درته اسانه که 2000 روپۍ ووالي بس دا جي السلام علیکم وعلیکم سلام چیلې دې د خیره خرڅه کړه چیلې مې خرڅه نه کړه که نه چې اوس بیا دې راباندې راباندې کړمه بیا به خلک وایي چې وي والو ولې دا جي تا خو چیلې پرېښې وه سپی دې راته په پولي نه تړلی وه دا بوزه خرڅ کړه هر شي سپی خو هغه پروت دی چیلې دې وړې وه سپی ما پنځه شپږ کسان راته مخې ته وایي ماما په دې سپي څه کې یو نظر دې کار پرېښی دی چیلې په ځای دې سپی را روان کړی او څوک وایي دا دي ما ورته پرېښو وچې شمې دي ځه هماغه ګڼکپانو به دوکه کړی نظر دې کار پرېښو تا خو ما چیلې لکه تا دې رمباړو ته نه کتل دا مې مې کول وایي هغه ستا ملګرو لکه چې ځم دی یو پکې شیخ و ما کبابا سړی هغه و که نه ځه ځه موږ ته داسې په کار وي چې دا چل دی او هغه چل دی او خپله دې په دې غټ ځان باندې چیلۍ ورته خوشي کړې ده نو مسه تا پورې مې خندل او زړه مې پاو کېږي تا به ورته ویلې چې چیلۍ ده بېرته یې کور ته وړم سپی دی بېرته یې کور ته وړم ایسته به دې راوستې وي خوشي نو ما ویل په سپي څه کوم مېنې ته مې سپی وړی وی که چیلۍ مې وړی پیسې مې ولاړې پوه شو د ګڼکپانو په حالات باندې که نه وایي چې سړی دوکه کوي که نه هر رنګه سړی دوکه کوي ښه یو راغی ویلې سپی دی بل ما مور یې چیلۍ وایي بس بچی به سپی راولي بل ویلې سپی دی بل نسوار هم هغه څه خیدبا کې ښایسته امیر صاحب هغه امیر هغه امیر ډېر ما ته څه پته وه چې دا دومره ښایسته ښایسته امیران هم دوکې کوي الله نه نه هېرېږي دا خلک بس الله دې ورسره مل شي دی دې تباه برباد کړي دا غله چې څوک خلک دوکه کوي اوس څه وکړم بس به دا وکړو که نه چې بس وړه خو ناصب نشته دی او بس یو بل ته به ګورو به نارې به تېروو زه وځي که راشي او کاسه ترې نه بېګا ته خو بس چلو شي که نه اوس به ورشم ځه ځه چې ماني او کاسه وړه راکړه خیر وي بله ورځ بېدل داسې خلک دي خدایه چا ماني بار کړي